په کوټي بلوچستان کې چې د شانګلې 36 کسان د دنیا نه رخصت شوي وو، په هغه کې چې دی نو یو سفیان هم موجود و. سفیان چې دی نو د خپل پلار چې دی نو یو زوی و او هغه چې دی نو تللی و د خپل کور سهاره وه. د خپل کور چې دی نو یو هلک و، پلار چې دی نو دماغي مریض دی، دماغي مسله ورته د هغه چې دی نو بیمار دی. مور چې دی نو د ژړا نه ځان مړ کړو، ولې چې هغه هم تللی و د خپل کور دپاره لګیا و چې زه خپل مور پلار او خپل پلار چې دی نو هغه دماغي حالات خراب دي چې د هغو دپاره چې دی نو زه پیسې وګټم، هغوی چې دی نو چاته محتاج نه شي، هغوی زندګي چې دی نو سیټل شي، هغه په خوشحالۍ باندې خپل ژوندۍ تیر کړي. سفیان ته دا څه پته و چې زه به ځم د کویلې کان ته به دننه کېږم، دغه نه پس به چې نو زما لاش راوباسي. مور ته څه پته وه که نه چې زما زوی به چې ځي هغه کوټي بلوچستان ته به رسي او د کویلې کان ته به ځي او هغه لاش به چې دی نو موږ ته میلاویږي. د 16 سالو خوبصورت نوجوان چې د هغې نوم سفیان دی او هغه چې دی نو د کویلې په کان کې هم د دنیا نه رخصت شوی دی. په 36 کسانو کې چې دی نو سفیان هم موجود و چې هغه د کور صرف یو هلک و او هغه پکې هم د دنیا نه رخصت شو. پلار یې دماغي مریض دی، مور یې چې دی نو د ژړا نه ځان مړ کړو، ولې چې هغه یو زوی و او هغه چې دی نو یوه سهاره وه هغه هم چې د الله پاک واخیستله. یار ډېر د افسوس مقام دی پښتنو، دغه حالات دي تاسو سوچ هم نشئ کولی. د کویلې په کان کې چې 36 کسان د دنیا نه رخصت شوي وو، د چا د کور 2 کسان او د چا 3 او د چا چې دی نو مور پلار، د چا چې دی نو پلار او د چا چې دی نو تره وفات شوی دی. په هغه کې چې دی نو سفیان هم موجود و. سفیان چې دی نو یک کې ویازي چې دی نو یو نوجوان و، هغه د خپل مور پلار دپاره تللی و. پلار یې چې دی نو دماغي مریض و، دماغي مسله ورته وه، هغه چې دی نو دماغي حالات یې خراب و. نو هغه چې دی نو په خپله ولاړو، ویل چې زه لاړ شم پیسې وګټم، د خپل کور ته راوړم، د خپل مور پلار له ورکړم چې دوی چې دی نو برابر شي. خو بل طرف ته هغه ته پته نه وه چې زه به د کویلې کان ته ورننوځم، د پیسو په ځای به چې دی نو زما لاش راوځي او زما لاش به چې دی نو ما واپس کور ته وړي، په یو تابوت کې به چې دی نو ما وړي او ما به خپل مور پلار ته حواله کوي. یار ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د ژړا مقام دی چې زمونږ پاکستان حکومت ته وګوره. یو کس چې دی نو هلته وایي د امبولانسو کامې راغلی و، امبولانس یې نه وي چې په هغه کې هغه لاشونه راوړو، هغه چې دی نو هغه تابوتونه چې دی نو هغه کور خلکو ته حواله کړی. یار ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د ژړا مقام دی. په شانګله کې چې کوم حالات دي هلته د قیامت منظر دی، هلته تشې ژړاګانې دي، هلته یو غم دی، هلته یو غم جوړ دی تاسو سوچ هم نشئ کولی. چې تاسو یو کس په لاره په شانګله کې کښېنئ، ټول چې دی نو غمزده دي، ټول چې دی نو خفه دي، ټول چې دی نو د سترګو نه اوښکې روانې دي، ولې چې هلته سم کم حالات راغلي دي، تاسو به په ژړا مجبوره کوي. ته خدای هم د داسې حالاتو نه وساته، الله پاک دې یو ټولو له په جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کړي. د دنیا دغه زندګي ده، نن چې دی نو مونږ په عیش عشرت کې زندګي تېروو، مونږ وایو چې مونږ به داسې وکړو هغه شان وکړو، د بل د تنګولو کوشش کوو، بل طرف ته مونږ مرګ ته نه ګورو چې مونږ به د دنیا نه رخصتېږو، مونږ به یوه بلې زندګۍ ته منتقل کېږو، هغه زندګۍ ته به منتقل کېږو چې هغه نه به زمونږ نه حساب الله پاک اخلي. نن خو مونږ یو بل تنګو، دا سوچ نشئ کولی چې مونږ یو بل تنګ کړو، د یو بل سره هغه مرسته نه کوو، یو بل مونږ وایو چې مونږ په ست طریقه باندې دا خلک تنګ کړو او مونږ چې دی نو دوی رسوا کړو، دوی ته مونږ تکلیف ورکړو، مونږ ته خوشحالي میلاویږي. بل طرف ته هلته الله رب العزت خفه کېږي چې ای انسانه ته دا ولې تنګ یې، دا هم زما بنده دی، نن چې پیدا نو ما سخت وخت راوستی دی، ته دا ولې تنګ یې. بل طرف ته مونږ مرګ ته سوچ نه کوو، مرګ راځي خلک موجود دی پکې چې هغه مرګ د سره مني نه. یار الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. د دنیا زندګي ګوره په تېرېدو باندې ده. دا دې هلک واقعه وه چې د کوم نوم چې دی نو سفیان دی، 18 سال عمر دی، د کور یو نوجوان و، هغه پکې چې دی نو په هغه کویله کې د دنیا نه رخصت شوی دی. ویډیو د ټولو پښتنو سره ضرور شیر کړئ او ښه غوندې کمنټ وکړئ.